سلام قدرمنو کتونکو وخت مو په خیر. نن 2019 کال د کب 11 د 2020 کال د مارچ له لومړۍ نیټې سره برابره ده. په مولا روحي نیوز څخه د نن شپې خبرې ټولګې ته راګرځوو. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. خلیلزاد کابل ته راغلی او په لومړۍ لیدنه کې له ډاکټر عبدالله سره کتلي. شاه محمود میاخیل وایي چې طالبان نشي کولی چې ولسوالیو ولایتونو ته سقوط ورکړي. کورنیو چارو وزارت د عامه خدمتونو چارواکو غیر مسلکي چلند منلو وړ نه دی. او ایران د اټومي تړون پر سر له امریکا سره خبرې رد کړې دي. د روحي نیوز قدرمنو کتونکو سم بشپړ خبرونه. خلیلزاد کابل ته راغلی او په لومړۍ لیدنه کې له ډاکټر عبدالله سره کتلي. د افغانستان سولې بهیر لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ولسمشر جو بایډن حکومت په منځته راتګ سره په خپل لومړي سفر کابل ته راغلی. نوموړي کابل ته په راتګ سره خپله لومړۍ لیدنه د ملي پخلاینې د لوړې شورا د مشر ډاکټر عبدالله سره کړې چې پر سولې او یو شمېر نورو مسایلو یې خبرې کړي. خلیلزاد د لیدنې په اړه ډاکټر عبدالله پر خپلې فیسبوک پاڼې لیکلي. په دې لیدنه کې چې د ملي مصالحې عالي شورا مرستیالانو د دې شورا د رهبرۍ یو شمېر غړو هم حضور لاره، دواړو خواو د سولې په خبرو اترو د امریکا متحده ایالاتو د نوي حکومت له لوري د سولې خبرو اترو او هوکړې په بیا کتنې د سولې خبرو اترو په چټکتیا، په دوحه کې د سولې خبرو اترو پر دویم پړاو او د تاوتریخوالي پر کمیدو د سولې خبرو اترو کې د پرمختګ پر لارو چارو او د یوې تلپاتې سولې په ټینګښت بحث او د نظرونو تبادله شوې. هغه مهال چې ټرمپ د متحده ایالاتو ولسمشر و، خلیلزاد افغانستان ته خپل وروستی سفر وکړ، خو په دې باور چې د لنډمهاله حکومت طرحه یې راوړې وه، ولسمشر غني ورسره لیدنه رد کړې وه. شاه محمود میاخیل وایي طالبان نشي کولی چې ولسوالیو ولایتونو ته سقوط ورکړي. د ملي دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې په ښه توګه له خپلو خلکو څخه ساتنه وکړي. نوموړي چې نن کابل کې د افغان ځواکونو یو نندارتون ته خبرې کولې ویل چې هغه تبلیغات ناسم دي چې ګواکې طالبان پیاوړي شوي او د پسرلي په راتګ سره به جګړې سختې کړي. میاخیل وایي چې افغان پوځ پیاوړی دی او افغان حکومت د سولې ملاتړ کوي، خو که طالبان د سولې لار نه خپلوي، افغان ځواکونه به یې پر وړاندې سخته جګړه وکړي. کورنیو چارو وزارت وایي د عامه خدمتونو چارواکو غیر مسلکي چلن ورته د منلو نه دی. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان وایي چې د امنیتي ځواکونو هغه 15 غړي له دندو کوښښ کړي چې د کورنیو چارو وزارت امنیتي ساتونکو ته یې ګواښ کړی او یو تن یې وهلی. اریان وایي چې د یادې قضیې د ښې څېړنې لپاره دا پیښه د ښه تحقیق او قانون پلي کولو په مقصد د داخلي امنیت عمومي ریاست ته معرفي کړې ده. د یادونې وړ ده چې ویل کېږي نن سهار د کورنیو چارو وزارت د امنیت ریاست مرستیال پورې اړوند ساتونکو لومړی د پولیسو یو افسر په موټر وهلی او وروسته یې نوموړی ګواښلی دی. امرالله صالح وایي په ولایتونو کې د هم هغه سرتیري ونځول شي چې لاسته راوړنې لري. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د سهار 6:30 بجو په 114 ناستې کې ویلي چې د سرتیرو ستاینه چې په پلازمینه کابل کې د ده لخوا کېږي، په ولایتونو کې هم باید د ولیانو له خوا ترسره شي. امرالله صالح لیکلی دی چې یو سرتیري ورته لیک لیکلی او پوښتنه یې کړې چې مکافات او د سرتیرو نازول یوازې کابل کې دا که په ولایتونو کې هم هغه سرتیري چې په ولایتونو کې لاسته راوړنې لري هم باید ونځول شي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د یاد لیک په جواب کې د ولایتونو له ولیانو وغوښتي چې د ځانګړې شوې بودیجې څخه هغه سرتیري چې لاسته راوړنې لري ونازوي او د کابل بیلګه ولایتونو کې هم پلي کړي. خلیلي وایي سږکال د عبدالعلي مزاري د مړینې پتلین غونډه کې ګډون نه کوم. د ولسمشر پخواني دویم مرستیال او د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد کریم خلیلي وایي چې سږکال به د عبدالعلي مزاري د مړینې په یاد غونډه کې ګډون ونه کړي. محمد کریم خلیلي ویلي دی چې تیر کال د عبدالعلي مزاري د مړینې پر یاد غونډې برید وشو او خونړۍ پیښه رامنځته شوه. هغه پیښه د هېرېدو وړ نه ده. سږکال کابل کې د مزاري په یاد غونډه کې برخه نه اخلي. نوموړي ویلي دي چې په کابل کې برخه نه اخیستل یې په دې پار دي چې امنیتي مسؤلین د تیر کال پیښې ته متوجه کړي او زیاته کړې ده چې یو شمېر بهر هیوادونو او د هیواد په ولایتونو کې به د عبدالعلي مزاري یاد غونډه ونمانځي. د کب د میاشتې په 14مه نیټه
د لوی جرګې په خیمه کې د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش او د ولسمشر سیاسي او امنیتي سلاکار محمد محقق له لوري د عبدالعلي مزاري د مړینې یاد غونډه جوړیږي. د یادونې ده چې تیر کال د مزاري پتلین غونډه کې هغه مهال برید وشو چې نوموړي په وینا کوله او له برید وروسته یې خبرې په نیمایي کې پاتې او له ناستې ووت. افغان ځواکونو د کندهار ښار د نیولو لپاره د طالبانو پلان له ماتې سره مخ کړی. د کورنیو چارو وزارت وزیر مسعود اندرابي او نورو جګپوړو چارواکو د کندهار د ناامنه ولسوالۍ ارغنداب څخه د لیدنې پر مهال څرګندونې وکړې. پوځي چارواکي وایي چې وسلوالو غوښتل تر څو سږ کال د ارغنداب ولسوالۍ په سقوط سره کندهار ښار ته ننوځي، خو درنه تلفات یې ولیدل او اوس په دغه ولایت کې د مسیرې په حال کې دي. بشپړ حال یې له کندهار د قدرت الله رضوان په راپور کې. دشمن که فکر میکرد که با سقوط د یکشنبه په ورځ د هیواد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي او د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ له روانو پوځي عملیاتو څخه د لیدنو پر مهال وویل چې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو هغه پلانونه له ماتې سره مخ کړي چې غوښتل یې د کندهار د ارغنداو په سقوط سره د کندهار ښار ته ننوځي. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي چې په تیرو 2 میاشتو کې افغان ځواکونو سره جګړه کې کندهار کې تر 650 زیات وسلوال وژل شوي او اوس دغه ډله د افغان ځواکونو لخوا کندهار کې د محاصرې په حال کې ده. دشمن که فکر میکرد که با سقوط از این منطقه و با تحکیم پست‌های بسیار زیاد، تونل‌های بسیار زیاد میتونستن یک جبهه عقبی قوی جور کنند برای ورود به قندهار. او مطلق به شکست و یک تلفات سنگین روبرو شده. انشالله که ما مطمئن هستیم که در سایر نقاطی که طالب فکر میکنه از راه جنگ میتونه کشتار مردم ادامه بده، انشالله که اونا به سقوط مواجه میشن و مثال از او همیشه در ارغنداب است. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي او د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل طالبان د سولې تړون خلاف د جګړې په شدت او د عامه تاسیساتو په تخریب تورن کړل. د افغانستان د امنیتي دستګاه دغو دوو چارواکو همداراز وویل د وسلوالو پر وړاندې د افغان ځواکونو هر راز غبرګون د دغې ډلې د کړنو پایله ده. اول جنگ در افغانستان استارت نشده، جنگ دوام داره و که تابستان چی میشه یا بهار چی میشه و این گپا کنه که گپای هواییسته، اما قوای امنیتی و دفاعی ما از خود پلانهای مشخص داره و بیان به صلح لبیک بگوین و این کشتار مردم در اینجا بند کنند. اگر نکنند با اونمو کشتاری که در این 2 ماه گذشته افراد از یا روبرو شده بیشتر روبرو میشه. د هیواد پوځي چارواکي داسې مهال کندهار کې د وسلوالو د بریدونو د شنډولو خبره کوي چې دغې ډلې په تیرو 4 میاشتو کې د سویل په 2 ولایتونو کې هممهاله ډلهییز او لوی بریدونه ترسره کړي. خو د دغې ډلې د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې طالبانو د تیر په پرتله خپل بریدونه کم کړي دي. د روهي نیوز قدرمنو کتونکو اوس هم ځینې بهرني خبرونه. ایران د اټومي تړون پر سر له امریکا سره خبرې رد کړي. د اروپایي ټولنې په وړاندیز ایران له امریکا سره د اټومي تړون پر سر له خبرو انکار کړی. د ځینو اروپایي رسنیو د معلوماتو په اساس چې د اروپایي ټولنې ځینو ډیپلوماتانو ورته ویلي چې هڅه یې کړې تر څو ایران له امریکا سره خبرو ته کښېنوي، خو ایران دا وړاندیز رد کړی. ایران وایي هغه مهال خبرو ته حاضرېږي چې د امریکا لخوا پر دوی لګول شوي بندیزونه لرې کړل شي، چې په وینا یې دې برخه کې امریکا تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. اخوا میانمار کې د پوځ خلاف له ګڼو لاریون کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې. په میانمار کې د پوځي کودتا وروسته د لاریون کوونکو په وړاندې د پولیسو لخوا تاوتریخوالی زیات شوی. په یاد هیواد کې د پوځي کودتا وروسته د پوځ خلاف سخت اعتراضونه روان دي او پولیسو د خلکو د آرام کولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز او په مرمیو له ویشتلو کار اخیستی چې ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. په میانمار کې د اعتراضونو پر دوام پرون ملګرو ملتونو ویل چې د پولیسو په ډزو کې نږدې 18 کسان وژل شوي دي. اسلام آباد کې د وسلوالو په ډزو کې یو مذهبي مشر چې د مولانا فضل الرحمن کس و له خپل زوی سره وژل شوی. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د وسلوالو په ډزو کې د مفتی اکرام الدین په نوم یو دیني عالم د هغوی زوی او د مدرسې یو شاګرد وژل شوي دي. مفتی اکرام الدین د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما پاکستان ګوند غړی و او د پاکستان د اوسني حکومت پر ضد لاریونونو کې برخه اخیستله. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. دا څوهم ځل دی چې
د پاکستان د پلازمین اسلام آباد په شمول په یو شمېر ایالتونو کې هدفي وژنې زیاتې شوي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان حکومت پر وړاندې په دې وروستیو کې سیاسي مخالفتونو هم زور اخیستی. د روهي نیوز قدرمنو کتونکو دا هم یو وروستی اقتصادي خبر. روسیې په افغانستان کې د ریل پټلۍ پراختیا برخه کې هر اړخیزې همکارۍ او پانګونې ته چمتووالی ښودلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې حنیف اتمر روسیې ته د خپل سفر په ترڅ کې پرون د دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو له مرستیال وزیر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریو همکاریو په اړه ناسته کړې. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې برخه کې د دواړو لوریو ترمنځ په اقتصادي همکاریو او پراختیا خبرې اترې شوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه ناسته کې هوکړه شوې ده چې د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې تخنیکي ډله به ډیر ژر د تجهیزاتو پیرلو او د کارمندانو د روزنې په ګډون د همکارۍ په اړه روسیې ته سفر وکړي. د روهي نیوز قدرمنو کتونکو دا ول روهي نیوز د نن شپې خبرونه. تر بیا ښې چارې.